ارمان دی پړشتا اوس چې سړی دي سلا علاج بیمار شي ډاکټرانو چټي کې نو خلک ورته د کور خلک وی پړلې سارمان شته سیل کوي چکر لګي نو صحابي پس راغی هغه د بهوشي حالت کې وی الک حاجت حاجت ته پړشته ارمان لري یو ارمان مې دی وی سو د دنیا نظم خو چې په دې غړې د سترګو د نبی له سلام زیارت وکم نو بس دغه یو ارمان مې پړه پاتې چې دا زیارت وکم نو صحابي ورته دا اسانه ده اوګه باندې راوغه خو زخمی دی د بهوشي حالت کې دی اوګه باندې راغستې دی چې په اوګه راوړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله راوړو نو اوګې نه کوس کو چې د اوګې نه کوس کو نبی علیہ السلام ته د صحابي اووي نو په د چې د امام الانبیاء आवाज ولګي چې نبی علیہ السلام خاتمه وی एकदम سترګې وغړولې بهوشي حالت کې خو چې د نبی علیہ السلام आवाज په ولګېدو एकदम سترګې نیغي نیغي وغړولې او داسې پغړې د سترګو امام الانبیاء ته او قتل او بس شهید شو د دنیا نه لاړ بس دا مې اخیری ارمان دی چې د دواړو جهانو سردار په دې سترګو ووینم او بیا لاړ شم مینه د صحابه او مینه وه نو په سنتو به هله مونږ روانېږو چې کله زمونږ لومبید د نبی علیه صلات والسلام سره مینه پیدا شي نبی علیه السلام دړه نه وپېژنو دړه نه راته د نبی علیه السلام چهره خوښه شي د اغیارو چهرې پریدو د اغیارو لباس پریدو چې د نبی علیه السلام شکل صورت زمونږ په دې اړه دنده راننوځي بس چې ورخښ شي پکې مینه وه خو مینه د اویس قرني وه مینه وه خو مینه د اویس قرني رحمت الله علیه وه ګوره نبی علیه السلام باندې مین ډیر زیات خو د مور د خدمت څوک نو نو خدمت د مور کو نبی علیه السلام په سترګو ونلي صحابي نه شو لکه او نبی علیه السلام صحابو ته ویلي وی که کلم اویس قرني ولیدو نو دعا به ترې نه واخلی ښه که اویس قرني ولیدو وی دومره د لوی منقبت دی خو ما ملاقات له ځکه نشي راتلی چې د مور د خدمت یې څوک نشته چې کله د دواړو جهانو سردار وفات شو نو اویس قرني رحمت الله علیه مدینې منورې ته راغی چې مدینې منورې ته راغی او رادننه شو وی قتل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګمبت باندې سترګې ولګېدلې مونږ چلته په ګمبت سترګې ولګي نو موبایل روانو زه نورو خلکو راورسېدم مدینې منورې دا وینه وینه هو تم وینه او زه وینم د دې چل نه نوي وزګار هلته چې د اویس قرني رحمت الله علیه سترګې په ګمبت ولګېدې زوم ای حاجي صاحبو ای عمره والا دا تا دا دومره پیسې چې ورکړي دا دې د څه لپاره ورکړي وي ته په مقصد پوهیږې دا ته کوم ځای ته راللې نو چې داسې پې سترګې ولګېدلې په ګمبت एकदम راپرېوت او بېهوشه شو خلک ول خپې لاس مږي چې په اوش کې راغی وی اخرجوني ما وباسئ ښه ما دې ځای نه رسوئ ما په لبوځئ اخرجوني ما لر کوئ د دې ځای نه ما نور دلته مه پرېږدئ خلک ورته ولې وی زه به په هغې ځمکې د پاسه ګرځم چې په هغې کې دنده امام الانبیا دفن دی زه به پرې د پاسه ګرځم څنګه زه خو وایم چې تا مدینه منوره کې پیزار وغورځولی او داسې خپیاب لخپې د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېد د جانان په کلي کې خپیاب لخپې ګرځېدلی وی اخرجوني ما وباسئ زما ته چې یادېږي چې دې ځمکه کې امام الانبیا دفن دی نو زه به پرې د پاسه څنګه ګرځم ما د دې کلي نه وباسئ بس ما دې کلي کې نور مه پرېږدئ